سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د تېرې ورځې د ټاکنو د بریالي ترسره کېدو له امله د دفاعي او امنیتي ځواکونو او ټاکنیزو کمیسیونونو له هڅو مننه وکړه. ښاغلي غني په یو پیغام کې د ولسمشرۍ له ټولو نمایندانو وغوښتل که چیرې د رایې ورکړې په جریان کې کومه ناقانونه کړنه ترسره شوې وي نو هغه باید له قانوني لارو وڅاري څو د شکایتونو کمیسیون ورته رسیدنه وکړي. نوموړي همداراز له ټاکنیزو کمیسیونونو وغوښتل چې په پوره امانت او بې پلوۍ سره عمل وکړي. که چیرته د نن ورځې په جریان کې په انتخاباتي پروسه کې ناسم چلند او له قانون څخه د سرغړونې مواد ترسره شوي وي له ټولو کاندیدانو څخه د افغان ولس توقع دا ده چې د قانوني لارو دغه تخلفات تعقیب کړي او د شکایاتو کمیسیون لخوا ورته په وخت رسیدګي وشي. د اړوندو ادارو څخه مو توقع دا ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. له دې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د ولسمشري ټاکنو لپاره د تېرې ورځې له رایې ورکوونکو چې په ډېرو سختو شرایطو کې د باوري او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره په دې بهیر کې ګډون مننه وکړه. د دغه دفتر مشر تدامیچ یماماتو په یو پیغام کې هغه کسان غندلي چې د ولسواکۍ د تخریب لپاره د ویرې خپرولو ته مخه کړې وه. نوموړي همدارې زیاته کړې اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ټاکنیزو بنسټونو ته صبر او حوصله وشي څو د رایو شمیرلو د شکایتونو ارزولو او د پایلو د اعلان په اړه خپل کارونه ترسره کړي. امریکا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو له امله افغان ولس ته مبارکي وویله. په کابل کې د امریکا سفارت په یو پیغام کې له ټولو اړوندو خواو غوښتي چې د ټاکنو د پایلو تر معلومېدو پورې باید آرامتیا غوره او د افغانستان قوانینو او اصول ته ژمن پاتې شي. له دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ د رایې ورکوونکو د شمېر د راټولولو لړۍ دوام لري او ډېر ژر به په دې برخه کې کارونه بشپړ شي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان تېره ورځ د تخار جګړې د راکابو کولو په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي له تېرې ورځې راهیسې د طالقانو ښار په څنډو کې جګړې دوام لري او ډېر ژر به دغه وضعیت راکابو شي. نوموړي په دې اړه چې په دغو نښتو کې تر اوسه دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي او که نه څه نه دي ویلي. څارګر ملي ادارې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د رایو ورکړو پر مرکزونو د لسګونو بریدونو له مخنیوي خبر ورکړ. د دغه بنسټ په خبرپاڼه کې راغلي چې د څارګر ملي ادارې کارکوونکو په تېرو 72 ساعتونو کې یوازې په کابل کې 14 مخیز عملیات ترسره کړي چې له امله یې 14 طالبان چې د ټاکنو د ګډوډولو په موخه کابل ته راغلي وو نیول شوي دي. سرچینه زیاتوي د دغه بنسټ کارکوونکو 14 نور مخیز عملیات په لوګر، غزني، ننګرهار، بلخ، هرات، کونړ، هلمند او خوست ولایتونو کې هم ترسره کړي چې په پایله کې 14 طالبان وژل شوي، 14 ټپیان او 4 نورې له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي دغه عملیات همداراز دوام لري. په ورته وخت کې یو ځانمرګه بریدګر مخطي تر رسېدو مخکې په کندوز کې ووژل شو. د کندوز سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل په کندوز ښار کې د رایې ورکړې یو مرکز په نښه کړي، خو تر هغې مخکې د خپلو چاودونکو توکو د چاودنې له امله وژل شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښې کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. او ولسمشر غني یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې جنګ بس کړي او سولې ته غاړه کږدي. ښاغلي غني په یو پیغام کې ویلي چې د افغان دولت لخوا د سولې لپاره د خبرو دروازه پرانیستې ده او همداراز هیله څرګنده کړه چې یاده ډله باید د دغې تاریخي موقع ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغان دولت، امریکا او طالبانو لوري د سولې په موخه ټولې هڅې په ټپه درېدلې دي. له طالبانو څخه مو هیله دا ده چې جنګ بس کړي او سوله چې د ټول ملت غوښتنه ده د ملت دغې مقدسې غوښتنې ته سر ټیټ کړي. زموږ لخوا د سولې لپاره د خبرو اترو دروازې پرانیستې دي. له طالبانو هیله کوو چې له دغه تاریخي فرصت څخه استفاده وکړي چې نور دا مظلوم ملت تر دې زیات ونه خوږېږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.